تاسو موږ ته د essential words په نوم کتاب پښتو ته وژباړئ. نو ما بالاخره هم دا هڅه وکړله او ما وکولی شول چې تاسو لپاره زه دا کتاب پښتو ته وژباړم. نو تاسو د essential words په نوم کتاب بازار کې واخلئ تر څو وکولی شئ تاسې په اسانۍ سره د essential words په خپل کور کې زده کړئ. نو راځو سټارټ اخلو. Unit 1, word number 1, afraid. 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 Afraid means ډارېدلی، وېرېدلی، objective دی، صفت دی. The woman was afraid of what she saw in the room. مېرمن د هغه څه څخه وډاره شوه چې په کوټه کې یې ولیدل. Word number 2, agree. 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 موافق کېدل، موافقه کول، رضایت ښودل. The food is very good in that restaurant. B ورته وایي I agree with you. په هغه رستورانټ کې غذا ډېره ښه ده، زه له تا سره موافق یم. Word number 3, angry. غوسه، objective صفت دی. She didn't do her homework yesterday, so her father is angry. وایي هغې پرون خپله کورنۍ دنده اجرا نه کړه، نو د هغې پلار خو غوسه دی. Word number 4, arrive. 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 را رسیدل، verb دی. The bus always arrives at the corner of my street at 4 p.m. د بس همیشه د مازدیګر په 4 بجو زموږ کوڅې ته، زموږ د کور کوڅې ته رارسیږي. صحیح ده؟ Word number 5, bottom. بیخ. د یو شي تل ته په انګلیسي کې bottom وایي. صحیح ده؟ The button of my shoe has a hole in it. وایي زما د بوټ بیخ یو سوری لري. زما د بوټ بیخ یو سوری لري. Word number 7, clever. Clever هم objective دی، صفت دی. صحیح ده؟ clever معنا هوښیار، زیرک ته ویل کېږي. The clever boy thought of a good idea. هغه هوښیار هلک د یوې ښې نظریې په اړه فکر وکړ یا سوچ وکړ. Word number 8, cruel. The cruel man yelled at her sister. ظالم سړي په خپله خور باندې چغه کړه. ظالم سړي پر خپله خور باندې چغه کړه. یل معنا چغه وهل. Word number 9, finally. Finally adverb دی، یعنی په پای کې او eventually په اخره کې. finally. صحیح ده؟ He finally crossed the finish lines after 5 hours running. وایي هغه د 5 ساعتونو منډه وهلو وروسته اخره هم د کراس لاین څخه تېر شو. په اخر کې د کراس لاین څخه تېر شو. Word number 10, hide. پټول. hide پټول verb دی. The children will hide while you count to hundreds. وایي نور ماشومان به پټېږي په داسې حال کې چې تاسې تر 100 پورې شمار کوئ. count معنا شمارل، hide معنا پټېدل. Word number 11, hunt. hunt ښکار کول. long ago وایي ډېر پخوا people hunted with bows and arrows. وایي زیات وخت مخکې خلکو په لیندیو او پوغشو سره ښکار کولو. صحیح ده؟ Word number 12, large. noun دی، زیات. large معنا زیات. There are a lot of apples in the basket. وایي په ټوکرۍ کې زیاتې مڼې شته دي. په ټوکرۍ کې زیاتې مڼې شته دي. There are a lot of apples in the basket. basket معنا ټوکرۍ. Word number 13, middle. په منځ کې. ته یو شی د یو شي په منځ کې متشم middle استعمالوو. صحیح ده؟ middle. The Canadian flag has a maple leaf in middle of it. وایي کاناډایي بیرغ په منځ کې د چنار ونې یوه پاڼه لري. میپل د چنار د ونې پاڼې ته استعمالیږي. که تاسو لیدلي وي د کاناډا په بیرغ کې د یو ډول پخه ده چې دې ته میپل لیف وایي. مومنټ، شیبه، لحظه. صحیح ده؟ I was only a few minutes later for the meeting. وایي زه د ناستې د میټینګ څخه یوازې یو څو دقیقې لیټ شوم. pleased خوښ. pleased خوښ. خوشحاله. she was pleased with the phone. She was pleased with the phone call she received. وایي دې په هغه ټلیفون سره ډېره خوشحاله وه چې دې ترلاسه کړ یا دې ته زنګ وشو، ډېره خوشحاله شوه. Word number 16, promise. ژمنه کول، وعده کول. He promised to return my key by tomorrow. هغه ژمنه وکړه چې سبا به کونجۍ درته واپس کړم. Word number 17,
reply ځواب ورکول. She asked him what time his meeting was. He replied at 3 o'clock. وایي هغه ده له هغه څخه وپوښتل چې میټینګ یا ناسته څه وخت وه. هغه ځواب ورکړ چې په 3 بجو. safe محفوظ صحیح ده. put on your seat belt in the car to be safe. وایي په موټر کې کمربند در باندې واچوه تر څو محفوظ واوسئ. word number 9 trick چال. his car trick really surprised us. وایي هغه د کار چل موږ په رښتیا ډول حیران کړو. surprise معنی حیران کول. word number 20 well معنی ښه صحیح ده. the couple can sing quite well. وایي دا جوړه ښځه او خاوند په ډېر ښه ډول سره نڅا کولی شي. نو تاسو کولی شئ چې په بازار کې د essential words په نوم لومړی کتاب واخلئ تر څو موږ او تاسو سره دا درسونه در سره پاتې شي او تاسو وکولی شئ چې په اسانۍ سره یې زده کړئ. بله خبره دا چې موږ د دې په سان کې لومړی کتاب چې کوم دی هغه انټرچینج دی. موږ د دې په سان کې انټرچینج هم پیل کړی دی. موږ به انشاءالله 2 ورځې 3 ورځې انټرچینج وایو او 3 ورځې به د essential words کتابونه وایو چې انټرچینج سیسټم هم شپږ کتابه لري او essential words هم شپږ کتابه لري. تاسو زما په چینل کې ګډون وکړئ. زما نن د چینل لومړۍ ورځ ده او تاسو هڅه وکړئ چې زما په چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسو وکولی شئ په راتلونکي کې خپل درسونه زده کړئ. نو دا زما ستاسو لپاره یو وړاندیز دی چې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره essential words او انټرچینج سیسټم په خپل کور کې زده کړئ او تاسو یوازې زما سپورټ کوئ. انشاءالله به وکولی شم تر څو ستاسو لپاره مکمل سیریز په ډېر اسانۍ په ډېر ډول سره پای ته ورسوم. نو دا وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه. تر راتلونکي پورې تاسو زما په چینل کې ګډون وکړئ او کلیک د بیل آیکونز تاسو هغه بیل باندې تاسو کلیک وکړئ تر څو نوټیفای شئ کله چې موږ کوم اډیو اپلوډ کوو تر تاسو در رسیږي. نو دا وه د نن ورځې خپرونه. تر راتلونکي خپرونه پورې د الله په امان.